سلامونه ملګرو، زه ورور هغه او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. یوه مور په ناڅاپي ډول سره خپل 2 کلن زوی په یو ډېر پرمختللي موټر کې بندوي. دا عادي موټر نه دی، بلکې یو داسې اتوماتیک موټر دی چې د مصنوعي ځیرکتیا یعنې AI لخوا څخه چلیږي. د دې موټر کنټرول کوونکی موبایل هم په تېروتنه سره د ماشوم لاس ته ورغلی دی. شاوخوا هر ځای چوپتیا ده او تر سلګونو کیلومترو پورې هیڅ مرسته نشته. د کیسې په پیل کې موږ له یوې نجلۍ سره مخ کېږو چې نوم یې سنرا دی. هغه د خپل 2 کلن زوی سره په یو ډېر پرمختللي موټر کې روانه ده. دا موټر د هغې خاوند کارل هغې ته د ډالۍ په توګه سره ورکړی دی. سنرا د خپل زوی سره د خپل خواشي یعنی د خپل خاوند د مور لیدو ته روانه ده. سنرا د لارې په اوږدو کې د دې موټر ځانګړتیاوې ګوري. د موټر نوم مونولیت دی. هغې ته معلومیږي چې د دې موټر AI سیستم چې سکای نومیږي ډېر پرمختللی دی. هغه ویني چې کارل مخکې هم دا موټر کارولی دی او له خپلو ملګرو سره یو هوټل ته تللی و. په موټر کې د هغه سره بله نجلۍ هم موجوده وه. له دې وروسته سنرا په خپل خاوند باندې شکمنه کېږي. په همدې وخت کې د هغې د خاوند ویډیو کال راځي. کارل هغې ته وایي چې د دې موټر لپاره یو اپلیکیشن هم شته چې مونولیت نومیږي او دا اپلیکیشن مې ستا په موبایل کې ډاونلوډ کړی دی. ته کولی سې موټر په اسانۍ سره له خپل موبایل څخه کنټرول کړې. ناڅاپه د کارل د هوټل د خونې دروازه وټکول سول. هغه ژر تر ژره د سنرا سره خدایپاماني وکړه او د دروازې خلاصولو ته ولاړی. دلته د سنرا شک نور هم ډېریږي او هغې ته یقین پیدا کېږي چې خاوند یې ورسره خیانت کوي. په لاره کې سنرا د خپل زوی سره یو دکان ته درېږي چې ځینې شیان واخلي. کله چې هغه دکان ته ننوځي ویني چې یو سړی د هغې موټر ته په ځیر سره ګوري. سنرا خپل موبایل راواخلي او د موټر لاکډاون یعنی حفاظتي سیستم یې فعال کړي. د دې سره موټر په بشپړ ډول سره بند شو. کله چې سنرا سودا اخلي ناڅاپه ګوري چې زوی یې هلته نشته. هغه سخته ویریږي ځکه چې زوی یې د سالنډۍ ناروغۍ لري. کله چې د باندې وځي ویني چې یو څو نجونې د هغه له زوی سره لوبې کوي. سنرا غوسه کېږي او پر هغوی باندې غږ پورته کوي. بیا خپل زوی اخلي موټر ته ننوځي. په موټر کې حفاظتي موډ غیر فعال کوي او بیرته سفر ته دوام ورکوي. وروسته سنرا خپل نږدې ملګري ته زنګ وهي. ملګري یې ورته وایي چې هغه په هوټل کې ده. دا خبره د سنرا شک نور هم زیات کړی و. هغې ته داسې ښکاري چې کیدای سي د هغې خاوند او ملګري یو له بل سره اړیکه ولري. سنرا پوهېږي چې د هغې د ملګري په خونه کې بل څوک هم شته. سنرا پر هغې باندې ټینګار وکړ او ورته ویې ویل چې ستا کوم ملګري ستا سره په اطاق کې دی د هغه مخ ماته ښکاره کړه. خو ملګري یې ټلیفون بند کړي. د سنرا اندېښنه لا نور هم زیاته سوله. سنرا د خپلې خواشي کور ته رسېږي خو کور ته نه ننوځي. هغه پرېکړه کوي چې باید هماغه هوټل ته ولاړه سي چې همدا اوس یې خاوند په کښې کې اوسېږي تر څو هغه مخامخ په سترګو باندې وویني. سنرا موټر په ډېر سرعت سره د هوټل خواته بیایي. د موټر AI سیستم هغې ته وایي چې مخکې حادثه شوې ده او باید بله لار ونیسي. خو سنرا غواړي هر څومره ژر چې کېږي هوټل ته ورسېږي. هغې له سیستم څخه د تر ټولو لنډې لارې غوښتنه وکړه. موټر اوس پر یوه خامه لاره باندې روان سو. هر ځای تیاره ده او سنرا ډېر څه نس لیدلی. هغه په سخت فشار کې ده او سګرټ یې ولګوي. د موټر AI سیستم د سګرټ لوګی د اور په توګه تشخیصوي او بیړنی حالت فعال کوي. سنرا AI ته وایي چې دا یوازې یو سګرټ دی خو سیستم یې خبره نه مني. سنرا په بشپړ ډول سره کنټرول خپل په لاس کې واخیستی او موټر اوس په خپل لاسونو سره چلوي. په همدې وخت کې د هغې زوی ټوخی پیل کړي ځکه چې هغه د سالنډۍ مرضي لري نو د سګرټ لوګی نشي زغملی. سنرا سګرټ وغورځوي خو ماشوم ژاړي. هغه د ماشوم د آرامولو لپاره خپل موبایل هغه ته ورکړي. ناڅاپه موټر له یو حیوان سره ټکرېږي او موټر درېږي. موټر دومره قوي و چې هیڅ زیان ورونه رسېدی. خو سنرا باید له موټر څخه نه وای راوتلی ځکه چې موټر اوس په اتومات حالت کې نه و بلکې د لاس په حالت کې و. نو هغه ښکته کېږي او ویني چې د موټر لاندې یوه هوسۍ پرته ده. ماشوم دننه دی او موبایل یې په لاس کې دی. ماشوم په ناپوهۍ سره د مونولیت اپلیکیشن خلاص کړی و او د موټر ولټ موډ یې فعاله کړي. ولټ موډ دا معنا لري چې موټر په بشپړ ډول سره قلف کېږي. نه څوک دننه تلی سي او نه څوک د باندې وتلی سي. موټر په یو بشپړ تجري سره بدل کېږي. سنرا بله لاره نه درلودله او هڅه کوي چې د موټر دروازه خلاصه کړي خو که هر څومره کوښښ وکړي نه بریالی کېږي. هغې ته ښکاري چې اپلیکیشن لا هم د ماشوم په لاس کې خلاص دی. هغه هڅه کوي چې د اشارو په وسیله سره ماشوم ته یو شی ور وښوي خو ماشوم یوازې 2 کلن دی او نه پوهېږي. بیا موبایل د ماشوم د لاس څخه لاندې لویږي. سنرا ډېره ورخطا کېږي. هغه هڅه کوي د یوې ډبرې په وسیله سره د موټر شیشه ماته کړي خو د موټر شیشه دومره قوي ده چې ماتول یې ناممکنه دي. سنرا بشپړه ناامیده کېږي. هغه شاته یو د برق سټیشن ویني او هلته د مرستې لپاره ورځي
خو هلته هیڅوک نسته. یو موبایل سته خو بیټري یې ختمه ده. سنرا بیرته موټر ته راځي. ناڅاپه احساس کوي چې نږدې یو وحشي حیوان سته. هغه په منډه سره د موټر چت ته ور وختله. حیوان په اسانۍ سره نځي او پر موټر باندې برید کوي. د موټر الارم غږونه شروع کړله. حیوان له هغه ځای څخه وتښتېدی. ویني چې دا ځای په بشپړه توګه سره د ځنګله او وحشت ترمنځ دی. هیڅ مرسته نسته. بیا هغې ته یاد ورځي چې په لاره کې یې د هوایي ډګر نښه لیدلې وه او فکر کوي چې ښایي له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کولی سي. هغې ته دا فکر سم ښکاره سو، خو د باندې هوا ډېره ګرمه ده. زوی یې د موټر دننه پنډ کالي اغوستي دي چې له امله یې ډېر د ګرمۍ احساس کوي. سنرا نه پوهېږي چې څه وکړي، نو خپل جانکټ یې راویستی او د موټر پر سر چې کومه ښیښه ده پر هغه باندې یې واچوي تر څو زوی یې ګرم نه سي. وروسته سنرا د هوایي ډګر پر لور باندې روانېږي، خو د ساعتونو ګرځېدو باوجود د هوایي ډګر هیڅ نښه او نښان نسته. سنرا ډېره ستړې او تږې کېږي، خو بخت ورسره یاري وکړه ځکه چې هلته یې یو سیند ولیدی او له هغه ځای څخه یې اوبه وڅښلې. بیا مخته روانه سول او ژر هوایي ډګر ته ورسېدله. خو هغه ویني چې دا هوایي ډګر نه دی، بلکې د تیارو وران او زوړ کباړ ځای دی. یوازې څو ماتې الوتکې پرتې دي او نور هیڅ شی نسته. هغه یې بیا الوتکې ته ننوځي او غواړي د راډیو له لارې له یو چا سره اړیکه ونیسي، خو راډیو کار نه کوي. هغه یوه بله الوتکه پیدا کوي. سنرا له بوتل سره ښکته راځي او د الوتکې 2 ټایرونه سوځي تر څو لوګی پورته سي او یو څوک مرستې ته راسي. بیا سنرا سیند ته ځي، بوتل له اوبو څخه ډکوي او بیرته موټر ته راځي. خو کله چې موټر ته ورسېږي ویني چې جانکټ یې پر مځکه باندې پروت دی. دا چې یې ولیدل لږ ویرېږي. ژر موټر ته ورځي او ګوري چې زوی یې د ګرمۍ له امله بېهوشه سوی دی. هغه اوبه چې له ځانه سره یې راوړې وې د موټر پر سر باندې یې توی کړې تر څو تودوخه کمه سي. د موټر پنکه چلیږي خو ایسي بنده ده. زوی یې تر اوسه پورې ډېر د ګرمۍ احساس کوي. سنرا یو فکر وکړي. هغه یو لوګی جوړ کړي او د موټر ومخ ته یې واچوي تر څو د هوا سیستم له لارې د موټر ککړۍ خلاصې سي. خو برعکس بل کار کېږي. کله چې لوګی دننه ورغلی د موټر اتوماتیک سیستم هوا بندوي. کله چې سنرا موټر ته دننه وکتل کومه لږه هوا چې وختي راتلل هغه هم بنده سوې ده. سنرا ډېره وارخطا کېږي او هڅه کوي پر موټر باندې بریدونه وکړي، خو هیڅ ګټه نه لري. موټر ډېر قوي دی او ماتول یې ناممکنه دي. هغه ناهیلې کېږي او هلته پر مځکه باندې پرېوځي. اوس څو کاله تېرېږي. سنرا له خپل خاوند سره بیرته هماغه ځای ته راځي ځکه چې زوی یې نور په دې نړۍ کې نسته. خاوند یې ورته وایي تا زما زوی راوژلی دی، تا هغه په موټر کې بند کړی و. همدلته سنرا سترګې خلاصې کړې. دا ټوله یو خوب و. هغه ژر موټر ته ځي او ګوري چې زوی یې ډېر عجیبه ښکاري. هغه ته داسې ښکاري چې زوی یې مړ سوی دی. هغه وایي ته به جنت ته ځې او زه به دوزخ ته ځمه. خو بیا ویني چې د زوی ګوتې یې سره شوري. زوی لا ژوندی دی خو حالت یې ډېر خراب دی. هماغه وخت یو وحشي سپی راځي او پر سنرا باندې برید کوي. سنرا د ځان د ژغورلو لپاره د موټر پر چت باندې خیږي، خو چت ډېر ګرم و نو بیرته ښکته راځي. ښکته راسي وحشي سپی بیا پر هغه باندې برید کوي. سنرا پوهېږي چې دا سپی په هغې اوسۍ پسې راغلی دی چې په موټر باندې وهلې وه. کله چې هغه سپی اوسۍ د موټر څخه کش کړل موټر ورو ورو شاته روانېږي، خو سنرا د موټر ټایرو ته یو شی ږدي او موټر دروي. هماغه وخت هغه یو بل فکر کوي. هغه وایي ولې موټر د پورته څخه ښکته راونه غورځوم تر څو د موټر AI سیستم فکر وکړي چې حادثه سوې ده او دروازې به په اتومات ډول سره خلاصې کړي. هغې د کمپنۍ د خوا څخه اورېدلي وه چې دا موټر ډېر قوي دی او کله پورته څخه راولوېږي هم به ماشوم خوندي پاتې کېږي. هغې موټر وکښته خواته ټیل وهي. کله چې موټر په هوا کې و د AI سیستم فعاله سو او دا احساس یې وکړي چې حادثه کېږي او د حرکت سنسرونه فعالېږي. موټر ځان برابر کړي او په خوندي ډول سره ښکته راغلی. هر خواته دوړې پورته سولې. سنرا ویریږي او ژر ښکته راځي. ګوري چې موټر په خوندي ډول سره ښکته سوی دی او دروازې یې په اتومات ډول سره خلاصې سوي دي ځکه چې موټر همداسې جوړ سوی دی. سنرا زوی له موټر څخه راباسي او د هغه څخه کالي باسي تر څو لږ د راحت احساس وکړي. زوی لا هم په خطر کې و خو موټر خپل ټول AI سیستم ریبوټ کوي او بیرته د تګ لپاره تیار کېږي. سنرا زوی موټر ته پورته کوي او موټر د آف روډ موډ ته اچوي چې له امله یې ټایرونه پورته کېږي. مخ ته ډېرې ډبرې وې خو سنرا پوهېږي چې دا د نړۍ تر ټولو قوي موټر دی او هر ډول سړکونه او غرونه تېرولی سي. د موټر چټکتیا زیاتېږي، په اسانۍ سره په ډبرو خېږي، وروسته سړک ته رسېږي. سنرا زوی روغتون ته رسوي او څه وخت وروسته زوی بالکل جوړ کېږي. سنرا د خپل زوی ژوند ژغوري او ډېره خوشحاله وي. سنرا دا هم پوهېږي چې خاوند یې ورسره خیانت کړی و. اوس هغه دا پرېکړه کوي چې له خاوند سره به پاته کېږي او که جلا کېږي.
او په همدې سره د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.